د لایټ هاوس په باره کې نوي معلومات راغلل ملګرو. د دې انډین واقعه ده، که تاسو ته خبر شئ نو تاسو به مکمل حیران شئ او ذهن به مکمل طور باندې وخوځېږي. ملګرو سیټ چې تاسو ته نوجوان ښکاري نو دا هم لایټ هاوس ته تللی او په لایټ هاوس کې دا مکمل ختم شوی دی. ملګرو سیټ چې تاسو ته نوجوان ښکاري د نوم شمشیر دی او د 18 سال عمر دی. دی هم اپلای کړو چې زه لاړ شم لایټ هاوس ته، په لایټ هاوس کې هلته ډیوټي وکړم او هلته چې دی نو زه 1 کروڑ روپۍ ورځ واخلم. خو چې دا کله د اپلای وکړله او دا آیسلینډ حکومت وغوښتلو دا چې کله آیسلینډ ته لاړ او هغه ته حکومت ولګېد او دې نه دستخطونه واخیستل او دا یې لایټ هاوس ته په هلیکاپټر کې ویوړل او دې سره هر څیز ویوړل، دې سره چې څه سامان دی غوښتو نو هغه یې ورسره هم ویوړل. دا چې کله لایټ هاوس لاړو په لایټ هاوس کې چې دی نو دا هلته کېناو هلیکاپټر او دی ته کوز کړو، سامان یې مکمل کوز کړو. نو هلیکاپټر ته بیرته واپس راغی ملګرو چې کله د شپې 8 بجې شوې که نه نو مکمل طور باندې دې ته د جینکو اوازونه شروع شول. شمشیر ته نه دی، دې ته د جینکو اوازونه شروع شول. نو دا بار ته ورکاره شو نو هېڅ څوک نه و، سمندر و، په هغې کې دا کښتۍ هر څه روانې وې، نور پکې څه نه و. د هغه نه پس چې دی دا بیرته راغی او ډېر زیات وویرېدو که نه چې دا څه روان دي. د هغه نه پس چې دی نو بیا ورته د پړقو اوازونه راغلل که نه، پړق یې ختې کلیپینګ یې کاوه. د هغه نه پس چې دا ور ووتو نو بیا هم څوک نه و ملګرو. چې کله دا واپس راغی که نه ده راغی او لمونځ یې شروع کړو او مکمل طور باندې خراب و، ځکه که نه چې لمونځ یې شروع کړو د الله پاک عبادت یې شروع کړو. د هغه نه پس چې دی نو دا ورکاره شو نو ګاډي چې دی نو په هغه باندې په سمندر باندې ګاډي روانو. تاسو به لیدلي کښتۍ او جهازونه به ځي خو تاسو پې ګاډي چېرته هم نه یې لیدل. د هغه نه پس چې دی نو دا مکمل طور باندې ویرېده او راغی او لمونځ یې شروع کړو، الله عبادت یې شروع کړو. د هغه نه پس چې دی نو څه څیزونه به راتلل او دې نه به ګیر چاپېره تاوېدل، ویل څه روح غوندې به راتو او زما نه به ګیر چاپېره تاوېدل ملګرو، پیریان وو په هغه ټایم کې. د هغه نه پس چې دی نو دا نوجوان چې دی نو 15 ورځې چې دی نو دا مکمل ختم شو. دې سره رابطه مکمل طور باندې ختمه شوې وه د آیسلینډ حکومت. نو دا آیسلینډ حکومت ولګېد چې کله لاړ نو دا په کمره کې وفات شوی د دنیا نه ختم شوی و ملګرو. نو چېرته هم لایټ هاوس ته مه ځئ. زما ټولو ته خوست دی دې ویډیو اصل مقصد دا دی چې لایټ هاوس ته څوک تللي نو هغه واپس نه دي راغلي. صرف پکې 3 بنګالیان چې دي نو کامیاب شوي دي. د لایټ هاوس دا واقعي عمل چې تاسو شریک کړمه چې تاسو ته پته لایټ هاوس ولګي.